راتلونکې برخه غونډه څنګه وولیده؟ ان په دې حالت کې هم د کار په اړه فکر کوي مارکوزا. ته له چا سره میسیجونه کوي؟ ما ته خبر راکړه ویې ویل چې تاسې راغلي یې ما ته په تمه یې انشاءالله خیریت به وي کومه ستونزه خو نشته موږ راغلو چې تا ته دا درکړو داسې دي دې حالت ته وګوره ملګريه پوښتنه مه کوه والله چې بیخي رښتیا وایې باور وکړه ګرانه زه نه یم زه اوس ځان بیخي بل ډول دلته احساسوم له لیدلو مو مننه دغه خپرونه تاسو ته د شفا نارجوس لخوا وړاندې شوه. د انارو ټولې اوبه شفا کېدی نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، انسان ته د ځان او د خپل اولاد ساتنه د اسلام له مهمو مقاصدو او اهداف څخه ده. دا چې لا هم د کورونا مرض له منځه نه ده تللی، د الله جل جلاله د هغه قول په اساس باندې چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تاسې خپل ځانونه هلاکت ته مه اچوئ. بناً توصیه درته کېږي چې طبي توصیې او د روغتیا توصیې په نظر کې ونیسئ، لاسونه مو بار بار ووینځئ، د یو بل ترمنځ فاصله مراعات کوئ، د ماسک اچول مه هېروئ. د ځان ساتنه په هر انسان باندې فرض ده. په خیر له شمشاد څخه د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه ګورئ. کابل ښار کې غبرګو چاودنو 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل پولیس